د کندز برېښنا ریاست چارواکي د دغه ولایت په کچه د میټرونو چک کولو یا هم د لابراتوار سیستم فعالولو خبر ورکوي. د دغه ریاست چارواکو په خبره د دې سیستم په فعالېدو سره د هر ډول تقلب د مخنیوي ترڅنګ د عوایدو راټولولو په برخه کې به هم پوره شفافیت او روڼتیا رامنځته شي. دا نوې سیستم د لابراتوار چې مثال دلته فعال کړه سو دا د $50,000 په ارزښت باندې دلته راوړل سو او دا ډیر مهمه دستګاه ده چې مخکې در دې موږ دا دستګاه نه درلودله او موږ د ډیر مشکلاتو سره مخامخ اوس الحمدلله د دې دستګاه په فعالېدو سره به زموږ عواید هم ډیر لوړ ولاړ سي او دغسې د مشتریانو کوم مشکلات چې د میټرونو په بخش کې و یا برخه کې و هغه به انشاءالله حل کړی سي. نو دغه ټولو مشترکینو د حل لپاره دا دستګاه دلته راوړل شوې ده. دې دستګاه چې کیفیت چې دا ډیر پر وړ دقت سره دی ټیسټ کوي د میټرو چک کوي او شپږ میټره د هم زمان که 3 فازو والا وي که 1 فازو والا وي د چک کولی شي. په ورته وخت کې د کندز اوسیدونکي د لابراتوار سیستم په فعالېدو خوښي څرګندوي او د حکومت د دې اقدام تود هرکلی کوي. سیستمی که تازه فعال شده کندز قبلا این سیستم لابراتوار موجود نبود و فعلا این سیستم میتونه که چک نمودن میترها را آسان و ساده بسازه و برای مشتریان سهولت شده و ریاست حوزه کندز برشنام یک موثر تمام شده. دغه منګه به چې دلته میټرونه راوړل مشکل به نه معلومېده داخل به ورسره په تشویش کوو دغه منګ ټول دغه ملت له دې کار نه خوشحاله چې دغه د منګه د میټرونو ټول عوارض معلومیږي ډیر خوشحاله له دغه کار نه. د میټرونو چک کولو دا سیستم په داسې حال کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې اوس مهال د کندز برېښنا حوزوي شرکت د دغه ولایت په کچه شاوخوا 100,000 د برېښنا کاروونکي لري.